د میړه یعنی د خاوند د ښه پیژندلو په خاطر له هغه څخه دا 10 پوښتنې ضرور وکړئ. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. د ښځې او خاوند په منځ کې تفاوتونه همیشه وي. که غواړئ چې د ژوند ملګری مو ښه وپېژنئ نو دا پوښتنې ورڅخه وکړئ. نر او ښځه یو له بل سره ډېر زیات تفاوتونه لري. داسې ډېرې ښځې او د هغوی میړونه به مو لیدلي وي چې په یو بل ډېر ګران وي، خو بیا هم داسې خبرې شته چې هره ښځه باید له خپل میړه څخه وپوښتي او ځان پرې پوه کړي. پر دې مواردو پوهېدل د هغوی سره مرسته کوي چې وکولی شي د ژوند د ملګري رول په بهتر ډول سره ادا کړي او د پرمختګ په وړۍ د دواړو لپاره پراخې کړي. که تاسې د یوې ښځې په حیث د دې پوښتنو په ځوابونو پوهیږئ، تاسو ته مبارکي وایو. دا ځکه چې د ځان او خپلې کورنۍ د نیکمرغۍ او خوشبختۍ لپاره مو لومړی ګام اخیستی دی. خو که نه پوهیږئ، یو یې له خپل میړه څخه په ډېره مناسبه او مینهناکه لهجه په ډېر مناسب ځای کې وپوښتئ او کوشش وکړئ چې د هغه د جواب په مرسته په صحیح جهت کې مرسته وکړئ. سوالونه داسې دي: اول، په ژوند کې د لوی هدف څه شی دی او زه د هغو ته په رسولو کې څنګه مرسته کولی شم؟ دویم، څنګه درته وښایم زه ستا له میړهتوب څخه خوشحاله یم؟ دریم، آیا له ما څخه داسې کار وینې چې ستا په وړاندې زما علاقهمندي تر پوښتنې لاندې راولي؟ څلورم، څه وکړم یا کوم کارونه وکړم چې ته په کور کې د راحتۍ او زیات سکون احساس وکړې؟ پنځم، په زړه کې داسې کوم خوبونه لرئ چې فکر کوئ زه د هغو سره جوړه نه یم؟ څنګه کولی شم هغو ته د رسېدو لپاره در سره مرسته وکړم؟ شپږم، ستا په فکر موږ له کومو لارو کولی شو چې یو بل سره لاښې اړیکې وساتو؟ اووم، ستا په نظر زموږ ګډو لویو ارمانونو او هیلو ته د رسېدو لپاره کوم خنډونه دي؟ زه په خپل نوبت سره څنګه در سره د دې خنډونو په لرې کولو کې مرسته کولی شم؟ اتم، ستا په فکر آیا موږ په داسې ځای کې ولاړ یو چې باید اوسو که نه یو؟ راته ووایه چې باید موږ څنګه وکړو چې هغه مقام ته ورسیږو. نهم، موږ راتلونکی څنګه وینو؟ باید څه وکړو چې لا زیات ښه راتلونکی جوړ کړو. لسم، څنګه درته وښیم چې پر تا باندې د ژوند په ټولو مرحلو کې باور لرم؟ دا سوالونه مو له خپل میړه څخه په مناسب او په مینهناکه لهجه او په ښه ځای کې وپوښتئ او د هغه د جوابولو په مرسته د خپلو دواړو کسانو د نیکمرغۍ او خوشبختۍ په لور هلې ځلې وکړئ. هغه ښځه او میړه چې په دې مواردو کې له یو بل سره توافق او موافقه لري، د یو سالم او د اولادونو لپاره د یو بریالي او ښایسته ژوند جوړولو لپاره یې لومړنی ګام اخیستی دی. مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شوې وي. له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او زموږ د چینل نه خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ. ډېره مننه.